هغه باره کې څه یو مسلمان مرستې ته ضرورت لري، غریب زنکدنې دی، سخته پې ده او ویډیو ترې کوي. ما یو پیر یو ویډیو ولید د چا نشر کړې وه، د چارسدي طرف ته و که مردان طرف ته یو کس چې ته اوبو راوړی دی که شدي څه قیصه شوې ده که نهر کې نیولی ده، خو وایي دا سړی دی او دا د مري او په دغه ټیم کې مري، یعنې سخت تپي. او که دا چاته معلوم وي نو زر زر یې نشر کوي. ویډیو چې څومره مخکې نشر کولی شو لکه پرېږده دا ویډیو دې په تندر ولګي، سړي نه ساوزي ته ولاړې ویډیوګانې کوي. اول دا سړی زی ته ورسوه، بدن ته اوبه تللي دي چې چل ورسره وکړه، هغه نه ساوزي تا سره د ویډیو غم دی. دا ویډیو هم دې دپاره کوي، موږ په نیتونو فیصلې نه کوو، نیتونه خو الله ته معلوم وي. دا چې بس پاڼه وچلېږي او دی مشهور شي او سبا لارځي ته چې روانې خلک به یې نه وي پلانې روان دی او اللهانې روان دی. مشهورتیا هم یو بیماري دی، یو مرض دی. او نن سبا خو هر سړی دا کوشش کوي چې زه مشهور شم، الا من رحمه ربي، مگر تقوادار او دیندار خلک هغوی شهرت نه غواړي خو الله یې مشهور کي. او نور د عام مؤمنان چې کوم دي، د عام مسلمانان او دا فیسبوکونو والا او دا ټیک ټاکونو والا او دا یوټیوبونو والا، دا غریبانو خو دې دپاره لګېږي چې چینل وچلېږي. اوس پکې لا انګریزانو دا طریقه راویسته چې په دې پیسې میلاویږي، نو اوس خو راشي که تودېږي. اوس خو دله یعنې یو سړی لګیایي پلار سره مذاق کوي، د مور سره مذاق کوي، د هغوی د خولې نه داسې څه خبرې راوباسي چې هغوی غوسه شي یا په خندا کې نور څه ووایي او ویډیو ورکړي او دا وچلېږي او د پیسې وګټي. دی به هم ځان ته دا وایي چې زه یعنې عزتمن یم او زه قدرمن یم. مخکې ورځو کې مې یو ویډیو ولیده، چا راته په واټساپ راولېږله او لاندې ورته لیکلي وي سبحان الله د مور سره محبت. او ویډیو ډېره چلیدلې وي، تاسو هم لیدلي. نو هغه یو سړی دی، بوډۍ مور یې داسې راکونټي شوې ده او دی وله دا بالښت داسې رو رو رااچوي، کېدای شي تاسو لیدلي. او بیا هغه راولېږي، بیا یې د خپې نه داسې ونیسي او راکاږي او داسې غویمې ورسره کوي. دا د کوم ځای محبت دی د مور سره چې ته د خپې نه ونیسي او راکاږي او بیا نور وایي سبحان الله سبحان الله. د مور سره څه محبت دی ناشنا، مړه دا محبت دی. ویډیو تی کوه او هغې له بالښت رااچوه او بیا یې د خپې نه نیسه او راکاږه بوډۍ، ستړي کې سای راماتې پازابې. دا د مور سره محبت دی؟ دا خو د مور شرمول دي، ستړي کول دي، بېعزته کول دي، صرف دې دپاره چې زما دا ویډیو وچلېږي او دی دنیا ته ښایي چې زه د مور سره ښیمه. د مور سره د محبت کو په کمره کې دا ویډیو آخر چا ولګوله ده؟ ته قدرتي ولګېده؟ خو ده دا موبایل یې دې دپاره دی او خو بوډۍ دا غریبه څه نه خبر ده او دی وله ویډیو کې. تاسو ولیدلي هغه ویډیو؟ نو هغه مور د خپې نه داسې ونیسي او مړه څه به وایي دې خلکو ته، دومره دا خلکو ته خوشحاله وي سبحان الله. وایي د مور سره مینه محبت، وایي د مور سره دیسي. مور سره خو مینه محبت دی چې تندی وله ښکل کي، خپې وله چاپي کي، دعاګانې ترې والي، په غېږې کې ورته سر کېږدي، خدمت وله وکړي، اسپتال ته یې بوځي، علاج وله وکړي، پرسکون ځای وله جوړ کړي، تابعداري وکړي. که د مور سره محبت دا دی چې ځان ته مې ویډیو د کمرې په ګوټ کې ایښودی د موبایل او راشه زه د مور سره مینه کومه، مینه د موبایل دپاره وي؟ دا صرف دې دپاره چې زما دا ویډیو ډېره وچلېږي او زه به پیسې وګټم. دا څومره ظالمان دي. سپین ګیرو سره به ناستي، په هغوی پورې به مذاق کوي خو چې دا ویډیو ډېره وچلېږي. دا د کوم ځای مسلماني ده؟ ما خو پوه کوي که نه. صرف د یو ویډیو دپاره ته سپین ګیرې غریب قارې غوسه کوې، د هغه د خولې نه خبرې راوباسي چې ستا ویډیو وچلېږي او چې ستا د پلار سره څوک داسې وکړي سبا له د ویډیو جوړولو دپاره ته پرې راځي. ستا د رور سره، ستا د تره او د ماما سره که څوک سبا له دا چل وکړي ته پرې راځي. زه خو رب الکعبه د خپل مشر دپاره ضرب برابر نه یم راځي چې څوک د هغه نه ویډیو کړي او بیا یې نشر کړي او بیا یې دې لپاره چې پیسې پې ګټي. زه د بل هغه بېعزتي څنګه کوم؟ زه خو د بل هغه هم عزت کوم. ځکه چې د مشرانو، د نورو د مشرانو، دا یو روایت کې هم راغلي چې نورو د مشرانو سره څنګه کېدي چې ستا د مشرانو سره کېږي. ظالمانو د ویډیوګانو دپاره څه څه دې خلکو وکړو.
بعضو پکې څه چې لږو پښتنو د پښتنو قصه درته کوم یعنی د کور دننه ویډیوګانې کول کور کې دننه ویډیوګانې او زه یم چې دې حده پورې به خبره ورسي او کله رسېدلې نه د بعضو د دې ښځو ویډیوګانې به مو وکړي چې دا مې ښځه ناسته ده والعیاذ بالله که نه خیال م څه دی که د حالات داسې رواني نو او کلا شوي نه موږ ته خبر هم نه یو کلا شوي نه یي صرف دې دپاره چې زما ویډیو ډېره وچلي ښه ستا ویډیو ډېره وچلېده صحیح شوه زه ستا ویډیو ډېره وچلېده او خلکو سمه وکته او په لکو خلکو وکته په ملیونونو خلکو وکته صحیح شو ډېره ښه خبره ده تا ته پیسې هم میلاو شوې تا ته دا پته شتي څومره خلکو چې وکته دومره تا سره حساب کتاب سخت شو که نه دې ته سوچ نشته زه چې دا ویم چې زما دا بیان ډېر خلک واوري دا د هر عالم داعي دا جذبوي ولې چې څومره خلک اوري دومره اجر میلاویږي دقه شان چې څومره ناروا څه نشر کوې او خلکو ته رسي نو ته ښه برابرې د دې خلکو سره په ګناه کې ښه شریک یې د خلکو سره په ګناه کې دې ته مه خوشحالي کوې چې دا 1 ملیون خلکو وکتو 2 ملیونه خلکو وکتو ته دې ته وګورې چې د قیامت په ورځ به کې د دې سره څه د دې به ته څه جواب ورکړې چې کله قیامت په ورځ الله ته ودرې او د دې لکو خلکو دا بوج په تا باندې پروت وي څه به کوې بیا دې سره خبره مې دې پورې راواغسته چې پیغمبر وایي مسلمان به د سختې په ځي کې نه پرېږدي نو چې د سختې په ځي کوله ویډیو کوي چې فیسبوک ډېر وچلي او غریب به نایسي دی به له ټوټل 2000 روپۍ ورکوي یا 1000 روپۍ یا 1500 یا د وړو دومره بوجۍ به ښه ته خپله قصه بیان کړه او دا څنګه او دا کله مړه لرکه ده دا څنګه او دا کله راوړي دي څه دي څه ورکوي 1 کروڑ روپۍ وله ورکوي کور وله جوړی بل ورکوي 1 لاک روپۍ 50,000 ورکوي وی دې نه بغیر نه کېږي او خلک لیده غواړي که بالفرض خلک که دا لیده م غواړي هغوی ته ته به بله طریقه هم څه خبره ښوی شي څه ثبوت ورته ښوی شي یو سړی د ویډیوګانو دپاره مخې ته کېنول او بیا د هغه ښځه او بیا بچي او بیا جنکۍ د الله نه یره پکار ده د الله نه یره پکار ده د دې سوچ صرف نه یې پکار چې زما چینل به چلیږي او که نه به چې په تندر دې ولګي دا چینل ولې د اوسه پورې خلکو چینلې چلولي زموږ د دې مشرانو کوم چینل و زموږ د دې مشرانو سره چینل و ټیک ټاک و یوټیوب فیسبوک څه و ښه ښکلی ژوند و ښه د حیا او د عزت ژوند یې تېره ښه مسلمانان څه چلو او څوک پکې د لوږې نه مړلی بلکې تا نه ښکلی خوړه په خپل ملک کې ناست ښه د بچو په خوا کې ناست و ښه هلته ژوند تېره و ښه حیا عزت کې رزق ورته میلاوېدو بغیر د دې چینل و مینل حیران بشي والله یو مسلمان به اکسیډنټ شوی کلمې به یې راوتي په بد حال به په روډ کې پروت وي دی به ته ویډیو کوي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې لا یظلمه ولا یخذله مسلمان به نه پرېږدي په سخته کې ګوري بعض څوک چې دنه خبر شي چې حالات یې کمزوري شوي دي نو بیا زه بیا راشم نو بیا مه راځه ته بیا ته څه کوې چې راځې اوس ودرېږه ضرورت اوس دی زموږ خو اوس په کار دی سړی ته بیا څه کوې چې راځي سړی غریب شوی ته ورته زه بیا راځم هغه بیمار دی ته ورته زه بیا به راشم تپوس له راشه اوس ورسره ودرېږه هسپتال ته یې بوځه پیسې وله ورکړه چې علاج وکړي سړی غریب په قرضو کې ډوب دی دی ورته بیا وایي زه که څه و بیا ماته ووایه که څه و بیا ماته ووایه څه د هغه دلته ضرورت دی که څه و بیا ماته ووایه او لاړ په دې موقع کې ودرېده پکار دي په خوشحالو کې خو د ټوله دنیا به سره ودرېږي په سخته کې ودرېږي د مسلمان سره بعض مسلمانان داسې چې ګورې لازم هم نه دی چې ستا خواله به یو سړی راځي او تا ته به تفصیل بیانوي کله سړی د مخ نه هم پېژنه کله سړی د حالاتو نه هم پېژنه کله یو سړی د هغه د دې بدن لازم نه چې په دغه ژبه باندې وایي د لسان المقال لسان الحال د حال هم یو ژبه وي کله دغه ژبه باندې هم پوهېږه که نه
اما دا مسلمان رور لکه اوس یو سړی دی او ستا سره خوا کې اوسېږي او ستا دا بچي سکول ته ځي او د هغه هغه نه ځي، ته بیا هم ځان نه ساده ګل جوړ کړی چې ده دا ولې نه ځي؟ تا ته پته نشته ولې نه ځي؟ وس یې نشتي، نو که نه دی به راځي تا ته به ورټکوي چې پلاني زما وس نشته. نه، اوس پته ولګېږي چې وس یې نشته، ورشه مرسته ورسره وکړه. که یو سړی په قرضو کې ډوب دی، ته ترې ښه خبرې د هغه د خولې نه اورېده غواړي، لکه غواړي چې ستا در له راشي او تا ته ووایي، ته ورشه که نه لاړ شه تپوس دې وکړه. الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله وایي د دوی په مال کې معلوم حق دی د الله دپاره، وبس